ملګری سوال کړل سوال ډېر اهم او ضروری دی ځکه چې د سړځي موسم دی په دې موسم کې دا مسله اکثر چې کوم دی خلکو ته کسانو ته راپېښېږي سوال دا کړل چې خپل ګیس یا بول او بار رکاو کی او په دغه حالت کې منځو کې آیا دغه منځ کیږي یا نه کیږي ځکه چې اکثر کسان داسې بعض خو چې کوم دی هغه د سستۍ د وجې نه بعض کسان داسې چې هغه په دې موسم کې خاص کر کې د سړځي په موسم کې هغه گیس رکاو کی یا دغه شانتي بول او بار رکاو کی چې یاره ظاهر خبره د گیس خارج شي یا بول او بارو کی دغه نه بعد بیا وضو کول غواړي یار په دې سړو وبو باندې بسوک مسک بیا بسوک وضو کی نو په دغه وجه نه چې کوم دی هغه گیس چې کوم دی هغه رکاو کی یا بول او بار رکاو کی په دغه حالت کې مسک نو یاد وساتئ تاسو ته اندازه چې د دې مسلې چې دا عمل جایز یا ناجایز دی ګوره موس چې کوم دی هغه یکسوی غواړي یکسوی مطلب دا چې په مانځ کې چې تمام توجه دا هغه الله رب العزت طرف ته چې ته موس طرف ته بستا ټوله توجه او کچري ستا داسې تقاضي نو بیا چې کوم دې موس کې بستا توجه نه بلکې هغه طرف ته بستا توجه بل طرف ته توجه کول دا ناجایز او حرام عمل دی د دې دوه صورتو جوړي یو خدا سره مثال طور پر یو کس د مخ کې نه بول بار ورغلی یا ګیسو د ورغلی هغه رکاو کړلی وضو نه کې په دغه حالت کې موسیقي نو یاد وساتئ دا مکروه تحریمی دی حرام عمل ځان د مخکنه فارغه کې وضو کوي وضو چې کوم دا الګ عبادت ته ګوره دا سي معمولی مګړې دا الګ عبادت ته په دې باندې تاسو ثواب ملایږي بیا د سرزي په موسم کې چې کوم تاسو وضو کوئ نو په دې باندې الله رب العزت ګناهونه معاف کوي د انسان د جسم نه ګناهونه ریږي دا معمولی مګړې نو په دغه صورت کې ناجایز او حرام عمل له لکه خپل بول او بار رکاول یا دغه شانتي ګیس رکاول دویم صورت دا چې په مانځ کې اچانک تاسو ته دا مسله دا تقاضا درپېښ یعنی تاسو په مونږ باندې ولاړ اچانک تاسو ته بول بار راشي یا دغه شان د ګیس شدید طریقې سره تاسو ګیس راشي نو په دغه صورت کې چې کوم دی بیا تاسو مزمات کوي څنګه چې دا یو حرام عمل دی مکروه تحریمی دی په مانځ کې چې کوم دی خپل ګیس رکاول یا بول بار رکاول دا مکروه تحریمی دی نو په دغه صورت کې چې کوم دی مزمات کوي لاړ شي خپل تقاضا کوي او دوباره وضو کې اشه په مسکی دوباره شامل شي نو ډیر څه کسان چې کوم دی هغه ته د دې مسلې علم نشته هغه چې کوم دی خپل چې کوم دی بول بار رکاو کې ګیس رکاو کې صرف دغه وجه نه چې یار په دغه کې مسکی مسخ به ادا شي لیکن ناقص پي دویمه خبره ده چې تاسو یو حرام عمل کړل په مانځ کې دغه الګ ګناه تاسو ته نو ظاهر خبره ده مسخ د لم د دې لپاره کوي چې الله رب العزت موږ ګناونه معاف چې اوس په مانځ کې موږ داسې عمل کوو چې هغه زمونږ د ګناه یو سبب جوړیږي نو دا هغې نه چې کوم دی پرهیز پکار دی او چې کله تاسو مونځ کوئ کوشش دا کوئ چې مخکې نه بالکل ځان فارغه کړئ هر قسم نه چې کوم تاسو څه قسم نه تقاضئ د هغې نه ځان فارغه کړئ بالکل یکسو هوکر چې کوم دی بیا تاسو د الله رب العزت په بارګاه کې ځان پیش کړئ نو انشاءالله تعالی داسې بس تاسو مونځ کې چې کوم دی خشوع خضوع پیدا کېږي او دویمه خبردار چې کوم الله رب العزت طرف ته چې کوم توجه د هغه هم حاصلېږي او د مونځ چې کوم لذت دی د مونځ چې کوم خواږه دي د موږ چې کوم فائدې دي هغه موږ تاسو ته حاصلېږي امید کوم چې دا مسله به تاسو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته